بیقرار صاحب د وخت څپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې خپلې نیستۍ لکه مې سر او سڼه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بېوسی تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل نه وځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه ژبې وکړې چې چونګ وړو نه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذوري لور ارمان رانه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یو ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د ساختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پیکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پیکوړې واخله ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګ دستی د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پیکوړې واخله هغې په سپورو سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درلا اخلم لورې هغې به شا شاته کته او ما به مخکې راښکا د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټو ډېر ښه دی چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بېوسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده د ډېرې ستړې نه مې هم له غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري او ونه غواړي خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته شوه را معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي څه په چلول مې چې د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کړې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ما له چشمې واخله بابا ما له چشمې واخله